زه کوشش کوم چې د ملګري سره څه زړې خبرې اوس نوي سره شامل شي. موږ سره په دا محفل کې شعرونه ادیبونه شته. دوی د خپلې ژبې سره د عقیدت اظهار یا کوي. د ټولو ملګري او د محترم مشر په اجازت باندې خبره شریکوم. مختصر وکړي و ډېرې وژدې مقالې نه خلق کړي ترګیزیا په چاته د جزیرې په خپله ژبه شي وکړو ځکه چې میراني ژبه ورېز ده خو که زه په یوسفزي لهجه کې خبره کوم یا بله دوی بد ژبه د یو قوم د ثقافت د تهذیب د یووالي د سوچ و فکر و د ملي ژوند عکاس و ترجمانه وي. موږ اکثر ثقافت و د تهذیب دا داسې موضوعات دي چې دغه خوښ دي. اکثر ملګري یې خو ډېر د ثقافت و تهذیب سره کوي. دا د چونکې سټوډنټونه یا شته اوس زه دا غواړم چې سټوډنټونه په معلوماتو ښه اضافه وشي چې بله ورځ دې د قوم په مخ کې د خپلې ژبې ذکر کوي چې هلش کې په ډېره درنه او په دلیل سره وي. ثقافت موږ پسې اکثر ځینې خبرې پرې تړله ده چې هغه د موږ ثقافت دا نه خو موږ پسې د خپل ثقافت یو د یاکي او داسې ویې چې موږ په هغه شي هېڅ تردد نه محسوسوي. ژبه مې نه پسې ګونګېږي ځکه چې دا د موږ پهچان ده، دا د موږ د ژوندونو د تېرولې طریقه ده. و چې کله د ثقافت کمزوري راشي په دې قوم په دا ثقافت چې د موږ ژبه تړلې ده. د هر قوم ثقافت چې د ژبه چې کومه وي هغه کلیدي کردار ادا کوي. ثقافت ته موږ داسې مثال واخلي چې موږ چې کله انسانان وي اول ټیم چې به د موږ پسې د استېدلې چې کومه زوی و هغه د موږ پسې یوه کیټه وه. دا کیټه دغه د موږ اجرا ده د موږ ثقافت د چې موږ تهذیب طرف ته ځي یا تهذیب وسې کېږي بیا چې کله موږ دغه اجرا ډېره کچا وه و خړه وه و صفر و دا د موږ ثقافت شو. خو چې کله موږ په هغې رنګ و روغن ولګوو دلته نو شروع ولګېدو د دغه د موږ څه شی چې تهذیب نشو. ځکه وي چې یو سړی دا مهذب قوم ده او دا غیر مهذب قوم ده. تهذیب چې کله یې موږ سره ګډ شي د موږ په اړه هغه ثقافت مې یې په دوه شي وشروع ولګوي. دا خبره مو وکړه چې ژبه د یو قوم د ثقافت د تهذیب د یووالي د سوچ و فکر و د ملي ژوند عکاس و ترجمانه وي. خو دا د موږ بدبختي ده چې موږ خپله ژبه رجعت پسنده ګرځولې ده، سخته مې کمزوري یې ګرځولې ده و د ملک په ترقي شی موږ دا یې غټ خنډ برابره ګڼي چې موږ ژبه څه ده دا د ترقي ژبه نه ده. د موږ په عام عوامو باندې او په خواصو باندې د انګریزي او د نره ژبې دومره ژور اثر ده چې خپله ژبه ته کمزوري یې و انګریزي ژبه موږ ته د ملک ضرورت موږ یې منو چې انګریزي ژبه د مو د ملک ضرورت ته او د مو خپله ژبه چې مو میراني ژبه ده دغه کمزوري ده. د ملک یوه مخصوصه طبقه د خپلې مصنوعي رایې دا مو خبرې ته لږ کې دوی مختصرې خو په چار وي. یوه مخصوصه طبقه ده چې هغه یوه خپله مصنوعي رایې لري. د هغې په ذریعه د میراني ژبې د اهمیت په حقیقت باندې اثراندازه ده. دغه یوه طبقه چې یوه مصنوعي رایې لري بیا څه شی ده د موږ د ژبې د میراني ژبې د اهمیت په حقیقت باندې دغې خلکې اثر ده او دغه اثر نه موږ تر اوسه پورې وتلي نه. و میرانی ژبه د انګریزي په مقابله شي د جدید ټکنالوژي په میدان شي پوته و کم قوت حسابي چې انګریزي ژبه چې نه د مو میرانی ژبه پښته نه د ترقی ژبه ده او نه د انګریزي په مقابله شي میش په داسې جدید ټکنالوژي د میش بالمقابل نېره کومینا په خپله ژبه د جنون حد پرې مین دي او میش چې کیمي میش په انګریزي فخر کوي. د دنیا په مخ و داسې
یو قوم و د عقل خاوند سړی نه وي چې هغه په میراني ژبې شي د ذریعه تعلیم د اهمیت نه انکار وکړو د ټولې دنیا چې څومره خلق دي و هغه د عقل خاوندان دي دغه د میراني ژبې د اهمیت نه چې دا د ذریعه تعلیم جوړه شي دغه نه انکار نشي کولی د نړۍ ټول تعلیمي ماهرین په دغه خبره باندې متفق دي چې وړوکي ته خپل بچي ته په خپله میراني ژبه شي تعلیم ورکول پکار دي د دې بنیادي حق د میراني ژبې چې کوم بنیادي حق ده د دغې کلیسا هر کال د فروری د میاشتې په 21مه نیټه په ټوله نړۍ کې منځله شي په دې سرش کې زه غواړم چې موږ د دغې 21مې فروری په تاریخي پس منظر باندې څه نه څه خبر شي چې دا څرنګه شوي وي څه وشول ډېر ملګري خبر وي دا عامه خبره ده خو کېدای شي د موږ سټوډنټانو موضوع نه کوي دغه خبره د هغه ده چې په 21مه فروری 1952 د ډاکا پوهنتون زده کوونکي د یوې احتجاجي ریلې انعقاد کړی ویلې وکړو دغه احتجاج په دا اړه و چې په 1948 کې پاکستان سرکور اردو د پاکستان قومي ژبه وګرځوله 1948 کې پاکستانی سرکور اردو د پاکستان سرکوري قومي ژبه وګرځوله ډېر چکشل احتجاج یې وکړ په کوم تاریخ په 21مه فروری 1948 چې دا شو په 1952 تقریبا څلور پورې پس ډېر چې کېږي بنګالي زده کوونکي د بنګالي ژبې د قومي ژبې حیثیت غوښتله چې موږ ته دغه قومي ژبه شي د خپلې میراني ژبې د دې حق غوښتلی په ګناه سرکوري وسلوالی په دې دغه زده کوونکي باندې ګیلې وچلولې و ډېر زده کوونکي د شهادت جام وڅښل د دغې قرباني په وجه اقوام متحده یوه اداره ده یونیسکو دغه په 17 نومبر 1999 دغه 21مه فروری د لمانځلو اعلان وکړ په کوم تاریخ باندې په 17 نومبر 1999 چې دا به لمانځله شي دغه ورځ په ټوله دنیا کې ځکه د لمانځلو وړ وګرځېدله چې دغه د نړۍ په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې اولینی قرباني وه چې د میراني ژبې دپاره ورکړه شوه داسې ډېرې قرباني د قوم ورکړي دي د انګریز خلاف د بل خلاف خو چونکې اقوام متحده ځکه ډېر نوټس واخیسته چې دا عامه قرباني وه دا د خپلې ژبې دپاره ورکړې شوې وه لهذا په دغه باندې دغه یې وشو و په دغه ورځ باندې په بنګلادیش نن سبا سرکوري چوټي موږ بدبختي ده چې موږ نن ورځ د چوټي په وجه احمد صاحب د سکول نه نشي تللی په چار وه چې موږ دا چوټي وه دا وکړو ایس زه نه خبرې د ژبې متعلق چې دا ژبه د څه شی دی دا د لسانیات سره تعلق لري و لسانیات د مړه کړکېچان و خشک موضوع ده چې که چېرې زه په دغه شی روان شم په ګویتو سره راتنګ شي چې دا په کومه حواله باندې لګیا شم خو مختصرا دا خبره تاسې په ذهن کې کښېنول غواړم چې ژبه د کمیونیکیشن د روابطې یو نظام ده چې موږ تاسې رابطه سره په پیژني ایس د مثال په طور باندې په انګریزي کې وایي چې ټری په انګریزي کې چې موږ کله ټری کوي موږ د خولې نه یو آواز وځي بیا چې موږ رسي و درخت وي چې درخت په ویلې شی مو د خولې نه یو آواز وباسي خو چې کله زه ونه وي بیا د مو د خولې نه یو آواز وباسي دا د اوازې مجموعه ده د ژبه ایس پښتانه په معاشرتي توګه دغه فیصله کړې څه جرګې نه ده کښېنولې خو په معاشرتي توګه دا فیصله کړې ده چې موږ به دغه شي دپاره دغه اواز استعمالوي ایس که چېرې زه په انګلینډ کې په انګریز کې ناست وم یو سړی ده هغه انپړ ده ناخوانده ده و ده ته ټري وویل شي
دا یې په دغه اوز نه پوهېږي ځکه چې د هغې معاشرې سره دغه فیصله نه ده کړې چې زه به د تو پټریا پوهېږم دا مو ته په معاشرتي توګه دا فیصله کړې ده چې زه چې کله ونه ووینم به د مو پښتین په دا ونه ټکي باندې پوهېږي او پټري او په درخت باندې نه پوهېږي دا مو ته معاشرتي فیصله ده په معاشرتي توګه مې کړې ده ایس د دغه معاشرې یو لوی بوج چې میشتو سې فیصله کوله دا میشتو سې هغې ته چک شو ایس چې دا هغې ته چک شو ایس دغه میشت تریایي نه شي بلکې دغه ویړایي و خپل ولس خپل پښتین قوم په دا خبره باندې پوهیي چې مو ته په معاشرتي توګه فیصله کړې ده ایس چې یوه فیصله وکړې دغې نه منکرېدل د پښتې په لحاظ سره ښه خبره نه ده عزتمنې زه ځنه خبرې داسې درته کول غواړم چې هغه که ان ریکارډ راشي چې دغه څه د میږ غوښتې چې کیم نن کوي د 21 فروریې متعلق دا څه میږ د خپلې جذباتې نه کوي دا میږ په دا نه وي چې میږ د بل قوم ژبه سپکول غواړي او خپله ژبه په وسپارول غواړي بلکې دا د پاکستان د آئین او د اقوام متحده د آئین لاندې میږ دغه غوښتنې کوي دغه غوښتنې مطابق په 1973 چې کیم آئین ده د میږ دغه ډېر وکیلان ملګري زه فخر په کوم بار بار ملګري ته وایي چې پښتونخوا کې داسې یو عمل ده چې میږ ډېر وکیلان ملګري دي او دغه د میږ څه په آئین په قانون په دستور ډېر ښه پوهېږي دې ته دا پته چې د 1973 د آئین آرټیکل 251 کلاس 3 مطابق صوبایي حکومت ته دا اختیار حاصل ده چې د درس و تدریس لپاره خپله مورنۍ ژبه رایجه کړي هېڅ کیدای شي میږ صاحب غلطوي چې مو سره د اختیار نشته زه څرنګې وزیر اعلی یم او زه څرنګې دغه مورنۍ ژبه د درس و تدریس ذریعه وګرځوم د 1973 د آئین آرټیکل 251 کلاس 3 مطابق دته دغه اختیار حاصل ده د میږ سیاسي پیاز او تعلیمي پیاز نه ده دویمه خبره په 1947 کې چې کله قاید اعظم په ایما باندې اولینی تعلیمي کنفرانس وشو و په هغه شی د مورنۍ ژبې د اهمیت متعلق فیصلې وشوې میږ ځان سره نه یرچک چې غوښتنې کوي په 1959 کې د جنرال ایوب خان په زمانه کې قومي تعلیمي کمیشن جوړ شو په هغه شی د مورنۍ ژبې ښه واضح و څرګند ذکر موجود ده په 1966 کې د جسټس حمود الرحمن په سربرۍ کې یو تعلیمي کمیشن مقرر شو په هغه شی د مو د مورنۍ ژبې یو واضح و څرګند ثبوت پرېږده په 1969 کې د جنرال یحیی خان په زمانه کې اولینی تعلیمي پالیسي بیا په 1972 کې د ذوالفقار علي بوټو دوامه تعلیمي پالیسي او په 1979 کې د جنرال ضیاءالحق دریمه تعلیمي پالیسي کې د 1979 د تعلیمي پالیسي په مناسبت د هغه وخت گورنر فضل حق په اول ځل په 1984 کې پښتې ته د ذریعه تعلیم حیثیت ورکړ و دی لري د 1979 نه وروسته په 1992 کې په 1998 کې او بیا په 2010 پالیسي کې په مورنۍ ژبه کې د ابتدایي تعلیم په اهمیت باندې لوی زیر ورکړل شو دغه ویل ورکړل کېدو چې دا د ټولې نړۍ د ټولې دنیا نه مجبوره و ځکه چې هغې قومې دا خبره میږ ته واضحه پرېښي د ټولې دنیا ته چې کوم قوم ته چې په مورنۍ ژبه کې ابتدایي تعلیم ځنه خلک پوهېږي چې تعلیم میږ ابتدایي تعلیم خبره کوي چې د پرایمري په سطح باندې دا لازمي و فرض ده دغه ټولې ملکې که ترقي کړي ده دی په خپله مورنۍ ژبه کې کړي ده خلکو ته نن دا خبره ډېره لویه بده ورلګېږي و ډېره بې عقله او بې دلیله ورلګېږي خو دا بې عقله او بې دلیله نه ده د اقوام متحده چې کوم د انساني حقوق بنیادي چارټر ده په هغه شی دا لیکل شوي دي چې یو ماشوم و ماشومې ته ده ابتدایي تعلیم په خپله مورنۍ ژبه کې ورکړل شي دغې لپاره دا میشتو سې رسمي غونډې دي رسمي غونډې دي و په دغه شی چې حکومت کیم ده هغه په عملي طور باندې ناکام شوی ده دغې موضوع ته موږ ذکر وکړو چې مختلف یوه طبقاتو د هغه یوه مصنوعي رایې ده د هغې مطابق په میږ باندې دغه عمل اشري ده
خو نن چونکې قومونه ویشېږي ځکه چې بنګلادیش چې بنګلادیش کېده و ازادي یې حاصلوله په دغه شي حاصله کړې ده چې هغه اول د خپلې ژبې حق کتله ده به د هغه نه بعد یو ازاد قوم جوړ شوی ده و دنیا د ازاد قومې لوی احترام کوي سلام ورته کوي الله دې موږ ته ازادي نصیب کو په هره حواله سره د هغه نه بعد ځینې خلک دا وایي چې که تاسو دا تعصب کوي دا تعصب نه ده چې زه د خپلې مېرنۍ ژبې حق غواړم که د بل په ژبه د بل د مېرنۍ ژبه باندې زه ډاکه اچوم دا ډاکه نه ده بلکې دا هغه آئیني حق مو ته دنیا وکړه ده او پاکستان یې وکړه ده لہذا اس موږ دغه ته راشي چې آیا موږ تاسې ولس یې عوام یې اواز اوچت کړي سیمینار جوړ کړي کنفرانس جوړ کړي لاریون وکړي خو د هغې باوجود آیا د موږ یا څه ذمهواري جوړېږي چې موږ د دغې خپلې مېرنۍ ژبې څه حق ادا کړو هغه حق دغه ده چې نن د مو دا تجربه ده تاسې چې کله قرآن شریف لړئ و د هغې په صفحې باندې کې مې انسې لیکلي دي دا لږ کې خپلې بچیانو ته تاسې ویل کړي وو چې دی دا صفحې انسیر ته تېرې کړو نو یې زه نه پوهېږم مو په خپلې بچیانو تجربه کړې ده که چېرې دا په انګریزي ژبه شي ولیکلی شي به دی فر ویلی شي او که چېرې په هغه ژبه شي دی هغه انسې نه شي ویلی دا خو صرف د پښتې خپلې انسې نشته موږ بدقسمتي سره کله کله د ډېره انسې لیکي چې د انګریزي انسې نه بهر شي کې انسې دي موږ دا شمېرلي ده چې دا د پښتې انسې دي ډېر په بخښنه شمي دا د پښتې انسې نه دي د پښتې انسې چې کومې دي هغه د انګریزي انسې دا چې کله عرب اس موږ ځکه ارزش کړي مذهب طرف ته چې وایي چې اسلام ته خطره پیش کېږي ځکه زه دا انسې لیکم اسلام ته په دا باندې هېڅ خطره نه پیش کېږي ملګري د انګریزي انسې د عرب انسې دی کله چې عرب لوړل هندوستان ته د تجارت په غرض باندې بیا زوی دوی دا انسې ولیدلې لکه موږ چې د اردو په پښتو کې استعمالوي به دوی ونه متاثر شول به هغه انسې خپل وطن ته راوړلی و موږ ته په قرآن شریف کښې ولیکلی به موږ وایي چې اسلام ته خطره ده که دا انسې مې نه ولیدلی ولیکلی به اسلام بربادېږي یا ړنګېږي په داسې هېڅ د اسلام کیسه نشته موږ به سهولت طرف ته شي نن د لاریون په حواله باندې امو سره څلور شاعران وي رحمت صاحب و چې کله مشاعره وي و د خپلې خېټې تشول وي به دا یې نه زویږي و دا خورسین او اصولین ورته کوي زه نن دغې مبارزینو ته سلام کوم چې تاسې شاعران راووسته په د یو قوم پرست ګل سره تعلق لري نن په هغې خلکې نه خو تاسې ډېر وسته چې حکیم خلک وایي چې زه د پښتې ژبې خدمت کوم پښتې ژبه دومره خوره نه ده چې د هر چا خدمت ته اړتیا لري ډېر لوی عالمان پکښې پراته دي شاعران ادیبان د دا دوی قطعا نه کوي چې یو غزل ولیکو زه د پښتې ژبې خدمت کوم د پښتې ژبې خدمت نه کوې د خپل شوق او د ذوق خدمت کوې او د ژبې خدمتي نه داسې سوکا نه دي چې ته یې کوی شې دویمه خبره چې زه کول غواړم دا هغه ده چې موږ تاسې چې خپلې کیرې ته راشي دا په مو ته فرض دی چې مو ته په خپل کیر شي پر غریب باندې خپلې بچیانو ته د پښتې چاټ ورکړو د الفبې ته چې څلوېښت حروف تهجي لري و د خپلې انسې نن داسې دور دا مو پیشنګویي په بل صیغه شا کړې وه په لاریون شي ویسې بیا کوم چې د داسې پنځلسې د شلې پولې بعد وې د مو بچای په یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نولس باندې نه پوهېږي هېڅ چې نه پوهېږي کوم کام ته چې خپله ژبه سپکه شي هغه کام سپک شي و د کوم کام نه چې خپله ژبه ورکه شي هغه کام ورک شي موږ په نېره حواله خو نه ورکېږي انشاءالله دومره پښتونۍ چې ډېر مې خلک مړه په خو بیا نه ورکېږي خو په دا حواله باندې به موږ ورکېږي چې د مو بچي ته به یې دوه درې او یا اتیا نه ورسي به چې کوم قوم نه ژبه ورکه شي یا قوم نه ورکېږي زه خپلې دغې مبارزینې ملګري ته د دغه سټیج نه شاعرانو ادیبانو ته چې په خپل کیر شه موږ ته په چار ده چې خپلې بچیانو ته یې دوه درې یوشئ و د الف ب ت د څلوېښت حروف دي دا هغه مو یا زده کړي وي په ترتیب سره و خپلې بچیانو ته یې وښایئ چې مونه دغه خبرې موږ ډېرې خبرې نن انګریزي کوي په پښتې چې موږ څه شی وایي نیمه ژبه موږ د انګریزي استعمالوي
باید چې میز د کندور ته میز ودرېږي به ورته وایي چې 20 روپیې ممپاړې روکه اخر کار مو ته بل څه خوند نوست پښتین وری ورته نوسته په دغه چې د تو امتحان د خپلې ژبې دی ورکولی چې ته 20 نه ویې و 20 ویې مو د 20 سره زید نه ده دا چیرې یې پنځه پای دي کندور یې اردودان دي کندور یې مو مجبوري ده زه زید نه ورسره کوم زه 20 ویې خو که چیرې زه خپل بنیسي دي کندور ته پښتانه دي کندور ته درېږم دا کوشش خو مو ته کولی شي چې مو ته 100 روپۍ ورته یودې کړو یا 10 ورته یودې کړو یا 15 ورته یودې کړو د دغه نه زه ملګري ته زه په خپله کوشش کوم په خپلې ملګري باندې د شپې په وخت په نیره موقع باندې زه دغه ټکي یودوم یا املا یا په اچوم په دغه یوه باندې چې مونه د خپله ژبه ورکنه شي او چې به مې ژبه ورکړي به مې قوم ورکېږي چې قوم مې ورکړي مو تشخص ورکېږي مو پېژندګړی ورکېږي ډېر لوی زیان او ډېر لوی نقصان ورته ورسېږي په هره حواله باندې په اخلاقي حواله په تعلیمي حواله باندې په هره حواله میش پوته کېږي خو د میشتو څه مقصد دا ده چې مو قوم اژمدای پوتې وزي اژمدای پوتې څومره سختي یې په د ملګري تېره شولې څوک په جېلې شي دا په کومه وجه په تېرېږي آیا دا چې انفرادي ګټې خیال و نه د انفرادي ګټې د قوم خیال یې و هر شي ته تیار دي به چې میز دا همره سختي تېروي ویلش کې دا سختي میز د خپلې بچیو سره تېروي چې بچیو کښېني چې نن 15 منټه زه په خپله ذاتي حواله باندې چې چاته د مو ضرورت وي د پښتې د ویلې په حیثیت باندې زه اسم فیل کوم سټوډنټ یم و د مو موضوع څه شی ده ډېره کړکېچنه ده او خلک یې ته وایي چې په دغه نه ورسې خو مو په څه وجه واخیستله د بانې روزمره محاوره و متل ایسا پهلے د بانې په روزمره باندې چا نه چار کړي دي ونه د بانې روزمره پېژني چې بانې شه روزمره څه شی ده په بانې سوله ژبه شي به په هغه شي میز سره ګرد ورد وزیر ورېنه دي د بانې ارد ګرد چې کوم دي وزیر به د هغې وزیر ژبې روزمره و محاوره و متل دغه اشتراک باندې د موچار ده چې دې شي کیم اشتراک ته او په کوم ځای چې دې سره وشي دي زه په داسې رڼا باندې راګیا یم خو په دغه نیت باندې راګیا یم چې زه چونکې په بانې شم د بانې مې ژبه ده و دا ژبه باندې ایسه په دا لهجه باندې چار نه ده شوي زه په دا کوشش تاسې دا ورته کوي باقي چې کیما کسانو ته د مو په دا حواله باندې ضرورت وي زارې پارټي ته هر زوی ته د تګ انشاءالله په شپه باندې واسم په ورځ باندې واسم چې میشته چې خپله ژوندي ژبه وساتي او خپل قوم ژوندی پاتې شي الله د تاسو ډېر عزتمن کړي چې مو د کمې خبرې د ګډې وړې خبرې ته مې توجه وکړه الله مې لوی عزتمن وکړي اغیار وایي چې د دوزخ ژبه ده اغیار وایي چې د دوزخ ژبه ده خو زه به جنت ته د پښتو سره ځم دا و منیب رحیل صاحب دین آباد زه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ضلع مالیات سیکریټري هارون خان ته خوست کوم چې دا یو شي په مختصر الفاظ شي په خپلې بیانیې ژبه باندې څه خبرې توصیف وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سیرو لاندې د 21 فروری د ژبې نړیواله ورځ په مناسبت د ټولې ملګري شکریا د پی ټي ایم ملګري نومنې نه رحمت صاحب د ټولنې صدر د ټولې په اجازت سره راحل صاحب یقینا ډېر ایکچولي موضوع په ترتیب سره درته راوستلی راحل صاحب دا درته وویل چې د رسنیات چې کوم د ژبې حواله یې د کلیکشن او هغه ده مخشه ورځ چې مو څه نه چار پکړي د راحل صاحب چار نه ده پکړي په خاص کر په رسنیات یې باندې ریحان شهید لیکدود لیکله دا مو په ټاپک شروع کړو او فلم ما وکړه دا مې مو چې تکیم د نشورون دی دغه د مو راځل او دی چې مې شو بدن نه پیژ او په چونګې دی پان نو پیدل همو اصلاح کلب شو کلل غدي د مسله شهر کړل بیګه نه سیور دې بعد تاسو ته پاتای فیسبوک شه ملګری وی لیدلې محب صاحب دغه ندیم دغه غون پیرانی په بڑا غلی شه یو سیمینار شو د ژبې په حواله باندې یو په 1990 کې څنګه ولای بل شو باکاسون محب صاحب ډایرکټ نه کړو چې موږ نگران دا به مو چې خامہ خای لکه مو سره شګړه د مو سره سناتي په دغه به مو جواد اقبال سے دا هټاکتا د کارکتا واسطه په کوټه یونیورسيټي شه دا او دا کسان مردراز مروت خدای دې وشاګر رندای وتلو یو هر وزیر خو بشپېژني به مو دا کسانو یې سر کول چې مو ته دا وشایي چې په دا ټول پروګرام شه سیوا د جزاب سیب نه دغه اجازه مونږ دغه نه یو ځای دا وشایي دای د ژبه ماهر وي د ژبه لسانیت ابن پیړ چې تاسو مشته د کوم ژبه جوړایي
اچھا خبره ده موږ درته وښایي د ژبې علم کیم ده چې مثلا زه ځان ته زوی زه ماهر لسانات یم هلته وښایي که هر ورځ پیړم په سکول یې مړ بیا نه شي ته مو د دغونه ژبه جوړوي مهر صاحب ټلیفون لکه چې څنګه لګیا چیرې لګیا مو سر جی بخښنه غواړم خو نه ځم ما دا دوی یګه مې ته ایسو کې درانی صاحب وویل چې دا باندې دا به ژبه ده نن یو وشتمه پیړۍ ده سوشل میډیا الکترونیک میډیا شی موجود دي نن بیا د خوشحال و باغ شعر چې بیا وي چې چای پلاو له مخه پورته نه کړو پښتو له هغسې سي خلک چې دا پښتو ژبه میر د ډېر وخت نه وي راحل صاحب وایي نه ده اوس چې میر وي چې میر ژبه پښتو میر پښتین کوم چې سمه ژبه وخت نه دې مله میر پښتین کوم یو څوک وي چې وزره کوله ده څوک وي چې نه هغه برین هم هغه ته شعر نو دی څنګه مرګ ته چې کابل جهانگیر مې شعر مو دی مې دا کابل اورل مثلا مرشد یک آدم علیه السلام وایي چې ما مثال دا چې میش پښتون دمره وخت نه و دمره په تاریخ شته ایسا پرې میش د پښتو ژبه ګورم احمد شاه بابا نه کوم شي پښتون وګړیا په هندستان شي بشون په شودي په پښتو ژبه خبرې کړې دي خو چې کتاب یې لیکله بد کسبیت سره به په عربي شي یا په فارسی شي لیکله بیا چې پر سر ته په دوران شي غازیان نه چې پر سر ته ترنونه پرې هغه رانګ شي په ایستا فیسبوک شي میجونی ملګری راغلی چې میج پښتوني او میج په هرات شي خلکو عربي په دریجه ژبه کوي ګوګل شي دریجه ژبه د یو شي دریجه ژبه په دغه وطن شي کاسي میج یو داسې په پانی سره شاولي چې میج په دا شاولي کوم څه چې په کتابه شي مې ورته راځي چې دلې مې نه دي چې کله چې شهید اسماعیل شاهد بریلي چې غلا او په دغه ورشه پښتنه او میج په دغه لنجاره غلی او چې یو چې زواد د بلو چې زواد ده میر مسله غاژبه بنیادی مسله ته ځون نه رسایي میش دا وی چې یې دا پرتا سي دو کا سي دو د افغانستان او د پښتونخوا د محکومه پښتونخوا په دا مسله درسلېږي چې میش ته کیمه یې سي دو یاره یې نه دو میش ته د خوشحال بابا د شعر ته روشي چې میش د پلاو نه راز نه درې کی ارسي چې نو یې کو چې دا نو یې در میرو دکو وطن اساس دولت ټول خبر دي مو په انفیل په هڅه په هري مکلا شه دا څه جوړه کړی دي یو جمع کول بیا آخري هغه پوینټونه دغه دي چې میش په لار او بره پښتونخوا شي مثال محمود خان اسفندیار خان شرپاو خان سراج الحق مولانا صاحب او منظور پښتین په دا پښه ټول پښتین قوم ویلوړ دا په محکومه پښتونخوا شي یو دوا مثال کدا سه وړي کی میرا کې اوس راو په ټول شپږ کسونه په ټول پښتین قوم ویلوړ دا نه ځکه انکار نشي کولای دا یو نیم په پرځدای یا غونډه کې تاسو نه نشي کولای او په لوړ افغانستان ته په افغانستان شه ته په شپږ په ځای پرې ته شلې سوکتا د دغه شپږ کسونه جرګه په نوم ربلا په نوم یې ربلا خلک مر بل چې په پښتون حامل او پارټي محمود خان کارکونون د درې د مزور کارکونون د سیده ولاس کارکونون دا کارکونون دا شپږ کسونه دښنی دا داسې ملیم خال به ګوره چې څنګه ته مخلص یې ول غلی مې وټم شول چې ملیم وشي هر څنګه ته خپل سړی ملیم شي چې د مو ته جنډا سده د قوم د پرسم راغلی کني به دا خلکو فیصله وکړو مثال د خپل د شپږ وکړو چې د ایره راغور کو چې سیج سره کښینی چې د فیصله کې دي کله شپه خبره مې ده او د وطن ستړي دي نن ګورم خپل یو کړهو سلیر کا پری ډېر ضروري اهم لکه یو په دې مطلب مې څه کې دی کې مې خان شهید شو په هغه باندې کې دای شي چې خلیف خپل پارټي په جوړه شله او هغه د خپل کېری غامونو منځ خو یو درد یو احساس خلک سره پیدا شي دا کفرای ډېر ضروري او ډېر قیمتي کفرای کایباله چې د ځای زونی نشان یې کېدای شي کړي مو علم باندې مو یو فیلم په شهید باندې کړی بیا دغه نسې کول آبادر سی تقریبا 73 نه 96 98 پرې ډاکټر نجیب شهید دی ډاکټر نجیب چې شهید دی د هغه په افغانستان شاه په پېښور شاه په کابل شاه په کوټه شاه ایباله چې دی وشله ویش لکه نه وشله حالانکه په داسې حالات شې چې ټول دنیا ضرور قوتي نه راغلي وي او د ضرور قوتي سرپرستیا د ظلم سرپرستیا ضرور قوتي کوله نجیب چې شهید دی ګوره د کال کې سرپرستی کوله چې غونډه دنیا له اولي کول خو بیا یې لونی پښتنې د خپل مشر د خپل جنازه غیبانه وکړل بیا پر صاحب خلک لګاو چې موږ نه زه د سلام کفرې دوم چې هغه میر د احساسات د ځایولې میر رد لګي بیا چې پر سر سے اس په دا 2009 سره دوا شهیدون بیا کېږي یو د عبدالرزاق چغزای شهادت چې ان پی په پهلا بچهان مرکز ان پی کړي دو کار سره طرفات کترې دی عبدالرزاق چغزای د کندهار د پولیس آی جی دینو ځای باندې په
پېښور شي، په اسلام آباد شي، په لاهور شي، په کراچي شي، په کویټه شي او هم چې په در چېرې چا واسطه دې ویګرځه بیا په صاحب په دغه 2019 ته چې راوستلی دا بله ورځ چې کوم میاشت چې ملګری شهید کېږي ارمان لوڼي چې دغه یو ډېر وړیکه تاریخ و یو ډېر وړیکه حیثیت یې و ډېر غریب ګراني نه و داسې خاندان یې نه و داسې څه وسایل یې نه وي خو د قوم سره به انتها مخلصه و به انتها مینه یې ورکړې وه دغه ژبې سره یې دا یو خیال د پښتو ژبې پروفیسر یې و نو دغه ژبه په حساب باندې دا زه دوا سره دلیل سره وایي چې انشاءالله چې دغه ثابته کړې دغه وینه هویر کړله د وینه هویر خو کړله خو دغه وینې هر سړی دومره دردوله ده چې منا که شاید دا زه په دلیل سره زه خپله ژوند نه چې کومه کیسه کوم چې زه یې به دومره لیونی کړی چې واسطه انسان رسېږي دا نه هر سړی رسېږي دغه حالات چې و چې برداشت نه بده خبره وه خو مو برداشت ولې په ځای ودرېدل چې کله د وړانګې خیر کې خپل بیان روغی هر پښتین بس حوصله په دې چې مش خو یې په دې کېر باندې مرکز و مثال کېر مشته ویلا چې وړانګې خیر بیان روغی او ټول پښتین کوم ته ډاډ ورکړي چې دا وی کېږي او بیا کوله مشته دا وشو نو منظور پښتین په ټوله دنیا کې شیرا پښتین دا دغه ایبانه جنځه وشو دا ټول دنیا ته یو کوله چې د جمیش پر امن او معذبه خلکی د دغه وطن د دغه خور ملکونی و دا میش پښتو ژبه دو دا میش تاریخ ته دا کیسه دو میش بیا جنگ نو یو فیر میں نگه کاٹ دین فیر د پرمیسورین لو ګلباب نه میش په نسبت باندې 255 د 27 فرینه کارشن من بي بي کار پر نظام کوي غونډه کچري نه راولي کنه دا سه په مختلفه ځایونو ملګری باندې بیا کارتي د دین د ثبوت هغه بیا کارتي ملګری باندې دا یو ویش پروسس دا پاکستان چې جوړېده په دغه وخت چې بیا زره کې ته په دغه شپته زره کسان په ټول هند پاک او هند شه نو کومه پښتونخوا شه بیا زره شپته زره کسان نیول شوی قیدیون په دغه 22000 پښتون وي د جبر ریاست دغه نه دا شای دای مې نشي بنداوي نه انګريز لړو کومشته چل چل کیو چې زه وشله خدا د منونی شهادت کیسه وی ځونه آیا کیسه دا بیرته درې مې چې مې د ژبه پاک ته به پاک ته به پښت څه به پښتین شه لکه میرس نوی یغه ته د خان هټک د ارمنلوړي شهادت وین شل لمبیر د مرحله ته ورځي چې میږي د نو یې سم هاوا دی او پښتين افغان وطن دي شیر الله او میږي یې بیا چې ریاست دغه غلطي وکړه ګوره د جرګې د نظام چې نظر میزه د د اوښو چې په پښتو کې د اوښو د اوږه څل دا یو جرګاتو د جرګاتو سره شنی خبره عمره شي د اوږه د اوښو په کومه خبره اوښي دا مې دا فیصله وشله بیا چې پاکستان مې د اودر په شکایي په دې ته توګه یو نو د په خیر وي او دا واخلي دا وایي ان شاء الله په پردو ژبه خبره پښتون نکا په پردو ژبه خبره پښتون نکا بلیلا بل سودا مجنون نکا خپل ژبه خپل تهذیب لرا چې شاکا ملګرتیا له هغه کم ژوند نکا دا خرن خانه ډوکیټ دین آباد زه د پښتون تحفظ مومنټ ستر سرخیل ګران ندیم اسکر ته بلنه ورکوم چې دا ایروشي او توسه په مخ شه خپل اخلاق اظهار وکړو ګران ندیم اسکر بسم الله الرحمن الرحیم دلارو بر افغان محکوم پښتونخوا په تاریخي ټاټوبي بنوکشنن پښتونخوا مثل اړخنا د ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ کړې شوې دا غونډه دغه غونډې ډېر قدرمن صدر ورسره نور شاعرون ادیبون ملګري وکیلون دین علاوه میش د پښتون غرونه غورځان ډېر تکړه ملګري غونډ ته په پښتنه مینه ستړي ماشي خبره خو خدای شته راحل صاحب هارون ډېرې داسې وشوې چې په ترشیب نه کوم نشي نور مزید ژغدلی راحل صاحب درته وضیحه کړه چې یو قوم ته کله خپله ژبه سپکه شي قوم سپک شي چې کله څوک خپله ژبه یعنې ورکه کړو هغه قوم سره ورکړي شي د ژبه داسې یو ژمدی شی دی د ژبه یو داسې شی دی چې قومونه ژمدي په رښتیا سوتي که میشتو داسې لږ یو سوچ ورته وکړي یعنې یو قوم کله قوم نه ته ورته ویلی شي
یوه قوم ته ته ورته د یوه قوم نه ویلی شي چې دغه دا څلور پنځه شیونه چې کوم دي دا سره مشترک وي دا سره یو وي یعنې ژبه اقتصاد تاریخ جغرافیه او کلتور چې دا پنځه شیونه د یوه چا کا قوم دی کا خیل دی څوک دي چې دا سره یو وي ته یې ته د یوه قوم نه سره ویلی شي که بیا ته دا یو شی داسې په ګوشي ګوشي انداز روښولی په ترتیب یې روښولی که پې په دا کښې میږ یوه ژبه سره روښولي په صحیح معنا بیا دا میږ داسې ویلی ښه شي چې بلکل یعنې چې هغه یو قوم که څوک ژوندی سوتلی شي هغه کښې د ژبې یو ډېر غټ روح میږ د بر وطن خلک روښلي میږ په نړۍ کښې نور میږ شته پښتونه روښلي ته نن وکسه پر د قوم پر د خلق پوندې چې کوم شی تکلیف ورسي کوم شی مسله رسي کوم شی ستونزه رسي خو چونکې میږ ژبه سره یو وادو میږ کلتور سره یو دی میږ تاریخ سره یو دی ته نن وکسه په تو پوندې کا د دنیا په کوم ګوټ ګوټ کې ښه څوک نه وي خو پر تو پوندې خامخا دی غمجان وي په تو پوندې خامخا دی ژوړي په تو پوندې خامخا دی اټول وي لاړ مثال د ارمان لوڼې ول په ارمان لوڼې پوندې چې یعنې دا یو پښتین و دا یې د موتو یوه وینه وه دا یې موتو د عزتو دا یې د یوې ژبې خلکې سره په اووه شپېته ملکي نقشې په اووه شپېته ښاري نقشې د ده خلي د غیبانې جنازې لمونځ کېږي حالانکې نور خو ډېر خلک پروت دی نشته دی خو مثال دومره ورسوي شی داسې کم دوسته خلکو وي مظلومه خلکو وي خو اصلي کړل چا په وکړه هغه پښتین په خوړلی وجه پکښې دغه دو چې موتو د هر شی که ژوندي کړي دي یا شریک کړي دي سره دا کښې دا کیسې دي ملګري وکیل صاحب د په ژبه باندې نور تفصیلا در سره غږېږي راحل صاحب خو درته واضحه کړه چې کم سے کم موږ نور دغه دپاره خو موږ توس مبارزه وي انشاءالله دغه شی وي خو کم سے کم د ځینې کیسې چې موږ په خپل اختیار کې چې کومې دي چې دا به کم سے کم وي خپل بچیون ته خپل کور ته خپل مثلا داسې ټولي کښې پر داسې خلق کښې چې څومره هغه څخه امکان لري څومره څخه کېږي په چار دو که هغه موږ مثال شمېر یې وي که هغه موږ مثال چا سره په بله ژبه کښې چې یعنې کم سے کم چې زه انګلیس ټکی که پکښې زه بله ژبه پکښې که زه اردو پکښې که کم سے کم چې دغه مو دغه نه وي خصوصا په سوشل میډیا باندې ماشاءالله یو داسې کور شوی دی سوشل میډیا د لارې ښه اکثر ملګري نن په هغه باندې په پښتو باندې پوسټینه کړو ډېره ژبه پکښې زده شوه که نه وي کم سے کم خامخا خلک مثال نن ورځې نه په چار چې موږ درشي پرې دا خامخا داسې وکړي چې که مو زده وي په چار چې زه یې وښلي چې زه لیکای شه زه بل ته خو ووایې چې هغه کوم مثال زه پې پوهېږم په چار زه زده کړې کوښښ په سره وکړم موږ توس دا ژبه انشاءالله دا شی ژوندی ساتلی شي که د دې ژوندی وي موږ توس یو قوم ژوندی پې ساته شي نور د نه علاوه قوم ته وطن ته ورپېښې مسلې که د ژبې په شکل کښې دي که نورې په شکل کښې دي یعنې چې کومه رویه موږ سره پیرنګي سوتلې وه موږ سره دغې خلکې سوتلې وه پیرنګی د وطن نه وشوړه شلوړه په یخ پرتاک باندې هغه موږ توس مسلې په حال نه شوې هغه کور هغه کیسه موږ سره دغې خلکې دغه شی وسوتله دغه پنجابیونه دغه شی سره وسوتله دغې خلکې موږ د موږ توس د تاریخ نه چې روکلی موږ توس نیکونه یعنې نن پاکستان شپېتلاس پوله کېږي د یغ نه مخکې موږ توس مشرونه که مبارزه کړې تو یعنې دومره سه چې پاکستان یې نه و سل شپېشل کم دا ټایم کېږي چې د موږ توس مشرون لګیا وي چې د دغه وطن نه موږ د جبر څرنګې شاړي موږ وطن کښې پښتین خپلواکي څرنګې وي موږ په وطن کښې مثال هر چا خپل یو ښه ژوند څرنګې وي مبارزې کېدلې نن دا یې غلی دی په هغه ډول باندې د موږ توس مثال هر شی قبضه کړي دي که تاریخ دی که اقتصاد دی که جغرافیات و که هغه بل څه دي مبارزات و لویه مبارزات دا شی مستی غواړي په مختلف موضوعات باندې لکه څرنګې نن موږ د ژبې په کیسه باندې سره روان شوي په چار دغه دو چې دغه رنګې مثال موږ په نورې مختلفې موضوعات باندې دغه شی سره کښېني چې موږ ته درپېښه مسلې د څرنګې پېښه شوي دي د حل څرنګې روبوسي دا څرنګې کېږي
یورر لګېدلی و د یورچار لګولی و سمه کسې دي په هغې مشکین تاون خوړلی دی هغې مطابق که بیا تو سوچ شي د مو سوچ شي د بل سوچ شي انشاءالله چې د څرنګې پښتین تل د پوره غلام کړی دی داسې تل د پوره چې موږ دی ازود کي دا شی نوستي چې پې کېږي دا شی قال کوي انشاءالله بیا موږ قوم ته عمر د رسه هغه یوه ازودي ورکولی شي پروډکشن یو داسې وخت جوړ شوی دی چې ډېر ښه ماحول جوړ شوی دی راحل صاحب ته په دا کیسه ډېر پوهېږي بخښنه غواړي خو انقلاب د پوره درې شیونه ضروري وي درې شیونه ډېر ورته ضروري وي حالات مثلا د انقلاب د پوره حالات ډېر ضروري وي ورسره تنظیم ډېر ضروري وي ورسره لیډرشپ ډېر ضروري وي حالات خو داسې جوړ شوي دي چې په ناړې کښې پروت پښتین دی خامخا مثلا دا مخصوصه کړې ده چې زه د یوه مخصوص طبقې د لوسه زه غلام شوی یم زه بې عزته شوی یم موږ څوک دغه شی سوتي هر چا په زړه کې ګیله شته هر سړی پر دغه شي باندې اوس بیدور شوی دی یعنې حالات داسې جوړ شوي دي هغې د پوره لیډرشپ هم دا شی په نن وخت شته چې د قوم د وطن د خلک اتفاق پې شوی دی اتفاق یې پې کېږي قوم پر غونډ شوی دی قوم پر غونډېږي یو کورپو ته دی چې یو منظم تنظیم دی یو منظم تنظیم غواړي منظم تنظیم د پوره په آخري کښې زه خپلې خبرې په د یوه کیسه در نه ختموو انشاءالله څومره رسه چې میږ نه کېږي ځینې کیسې ډېر په ټایم په چار وې خو چونکې وخت سره د همداسې وخت ترسي چې نن ماشاءالله دومره ملګري سره پرې نوست دي خو دا کیسه په چار دغه ده چې دا میږ د کوټې نه بارېږي په دغه یو څو ورځې کښې خدای شته د نن ورځ خو نن ورځ خو میږ لږ هغه مصروف وي داسې مثال پاته نه سره لګېدله میږ نه دو ټکلې د ملګري په مشوره باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په بنو ډسټرکټ کې یوه لویه د ژبې ورځ لمانځله شي چې هغه ته انشاءالله که خیر وي موږ ته یو رایو کي موږ څومره شاعرونه دي بون ملګري دي دې نه علاوه نورې څومره ټولنې دي دې نه علاوه په کلي په قوم په وطن کښې څوک کوم دوست وطن دوست دی خلق دی دا موږ پر ټولوي که د ډاکټر په شکل کښې دی که د شاعر په شکل کښې دی که د پروفیسر په شکل کښې دی که د قومي مشر په شکل کښې دی انشاءالله دا یوه لویه ورځ موږ به بس ملګري سره په مشوره وشي انشاءالله هغې مطابق د یوې لویې ورځې لمانځلې دا به انشاءالله که خیر وي موږ اعلان کوي تاسو ډېره مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ ستاسې ډېره مننه زه کلر تشم کبر تشم هلته کور د زموږ زه کلر تشم کبر تشم هلته کور د زموږ ته په کومه خوا بارېږې چېرته کور اخلې لاخوره دې نه بعد زه د ممشخلې ادبي ټولنې مشر ګران رحمت خان رحمت صاحب ته خوست کوم چې دا یې وشي او په مختصر الفاظ چې د پښتو ژبې په ورځې سره دی که اوس ته څه خبرې وکړو فکر ملګری یې زموږ د پي ټي ایم ملګری یې السلام علیکم زه په یوه لرې تکه سوچ وکړو د ژبې نړیواله ورځ ده حق دا ده چې په دا ووایي خو بیا بل لرې ته ضمیر مې معلومات کو اجازات مې راکړئ صرف یو شعر د ارمان نړي صاحب چې د غزل مطلع ده صرف یو شعر یو نویی ارمانه څه به دی په ظلم په زیاتي وژاړم ارمانه څه به دی په ظلم په زیاتي وژاړم یو ته خو نه یې چې په حال دی د مرګي وژاړم ورینه زړه مې ډېر څه غواړي خو د حالات نه ویله نه شو دا چې زه ووایي دا مو زړه ژاړي نه یې شو ویله د پښتې په ژبه ویرو شو ډېرې ښکلې خبرې
په تفصیل سره ملګري وکړئ او دا کمیش څومره ډېره وکړه دا بیا کمې دي ځکه چې دا د میش دا حق میش ور ادا کوای نشي دغه ژبې ته چې ولري ته میش د میر درجه ورته دغه ژبې ته دا چې څومره لبوي څومره شروي څومره څه څه پوهې دمه د خوشیږي دمره د خوشیږي خلکو ډېر سوي ډېر سوي او که ژبه دا به د پښتون ژبه ده که ژبه دا د میش د قوم ژبه ده د هاي وا ژبه ده د ډېر اسې کیسې دي چې قومي ژبه ده ورده چې کیما ده دا خو د میش ژبه ده نه دا خو د لشکر ژبه ده دا معنا لشکر ده لشکر یې چې مناش لا خو دا خو د سله کومش لا پارتیش لا عربیش لا پښتون څم شای نه پیدا شي خو د ریاست ظلم در سره د ریاست یو تایدا چې د میش ته خپل مقام ځکه نه میلاویږي چې هغه یو تای د ډېر ویژ وخت نه در سره نو بنګالیانو ګڼه مې ګرام وي چې دغه دا قرباني ورکړه چې د نن میش د ورځ مانځي دغه دغه مجبوري وه ویلې چې هغه تعداد زیات و هغه ورډه مې ورده په مسلط کړه و ورده حق نه و چې په مسلط وي خو میش یې داسې لبه وکړه چې ورده خو په میژه مسلط کړه خو دا ساچې په یو ملک شوي دي چې ورده قومي ژبه ده په دفترش مې انګریزي ژبه ده د خط کتابات مې انګریزي ژبه ده په بڑا داغ سره په سپین میدان درویل دي چې ولري تا قومي ژبه ده بلري تا انګریزي ته راځ کړی ده تا په کوم قانون شدي دا په کوم عین شدي چې هغه د سټ نه پیژه دغه وخت درونه ته چې هغه د عین ته خاور ګوري چې دا پرېت ته تر حد تر عین دي خو ورو خو سي دا مې ته شای په شاو کړل ډېر د افسوس خبره نه ده خورینه بیا وا زړینا ټوټلا دی دا سماوي چې دا کام کا سو استاد یو سړای اصله واسطه خو په سړای دا څه دا لري دا د میره تجربه نه ټیک تو زه شهرون ملګری دی بون ګراماو ځکه ګراماو چې راهل سے بعد نو ول دا حق چې دی دا د وامیش کای دا کنه به د پروګرامه ته ځون راځي ولازمي د پښتو د ژبې پروګرام ته ځون راځي ځکه چې دا د واکوي چې دا په موږ بیه د پروګرام ته ځون راځي چې نو راځي د خپل مېر حق ته ادا نه کوي هغه ژبه حق ته ادا نه کوي چې سم راته تا په پژا مېر ویژوله مېر نه او ته په مېر پژای مېر تو ګره اصل شه د لفظ مام د مام او مام وی خوششي ته خوششي ته بچای چې پهلا ژبه ځکای به په دغه کې ځکای چې مام لوس شای وکړه چې کنه بل شای دای نو چې مام ته کو ځو کې په دې ته پاتې دې پښولې یو انداز ده خبره وی ملګری نه راوته راهل صاحب ځکه چې نه کو دوی چې له کاسه شای دا په جيب سره ځکه چې ویګا مې دیوار ارواوله ز خپل دیوا ارواو د څه شرینن وخت نیوي سمه ویګا په سیټ کړل د ژبه په حواله سره ژبه مې مور ژبه پہچان دې زمو ژبه مې مور ژبه پہچان دې زمو ژبه مو دین ژبه ایمان دې زمو ډېر ژبه چې ورکشي ورکېږي مقام ژبه چې ورکشي ورکېږي مقام ژبه چې سپکشي سپکېږي مقام ژبه چې خواره شي خورېږي مقام ژبه چې ختمه شي ختمېږي مقام ډېر ژبه حیا ژبه مو ځان دې زمو ژبه حیا ژبه مو ځان دې زمو ژبه مو دین ژبه ایمان دې زمو ډېر دا د شتک د پیر روخان ژبه ده دا د شتک د پیر روخان ژبه ده دا د رحمان د خوشحال خان ژبه ده د دریا خان د امل خان ژبه ده د صمد خان د بچه خان ژبه ده ډېر ډېر ژبه تاریخ ژبه کلتور دی زموږ ژبه مو دین ژبه ایمان دی زموږ ژبه تاریخ ژبه کاروان دی زموږ معذرت غواړم شپه مې جوړ کړه دا ډېر سیټ کړه مې نه رافته ژبه تاریخ ژبه کاروان دی زموږ چا ترقي کړې په بله ژبه چا ترقي کړې په بله ژبه هر یو کام کړی دی په خپله ژبه بدله نه کړې
یو په سله ژبه پښتونه پرې نږدې خپله ژبه ډېر ډېر ژبه کلتور ژبه ګزران دی زموږ ژبه کلتور ژبه ګزران دی زموږ ژبه مو دین ژبه ایمان دی زموږ ډېر شاهین الله شعیب شعیب خان ته خوست کوم چې دا یو شي او تاسو په مخ شیخ خپل سیشنونه پیش کړو بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د دغه مجلس ملګري ډېره مننه کوم چې په دغه قیمتي وخت کې مو ته مو کار وکړه د مو د نظم عنوان دی پښتو مورانۍ ژبه چې مکتب مې په اور سوځي او کتاب مې په اور سوځي چې مکتب مې په اور سوځي او کتاب مې په اور سوځي چې سندره مو فساد کړو هم رباب مې په اور سوځي واه واه ډېر ښه کله مړ شومه مردار شم کله مړ شومه شهید شم کله مړ شومه مردار شم کله مړ شومه شهید شم د پښتون په کتابو کې هر یو باب مې په اور سوځي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ارشاد کله مړ شومه مردار شم کله مړ شومه شهید شم کله مړ شومه مردار شم کله مړ شومه شهید شم د پښتون په کتابو کې هر یو باب مې په اور سوځي مونږ پوښتنه ترېنه نشو دا څنګه ریاست دی چې سوال مو ترېنه کړی او جواب مو په اور سوځي نه په کور کې مشتامن نه په ښار کې یو پر امن نه په کور کې مشتامن او نه ښار کې یو پر امن جوماته کې مو بامونه او محراب مو په اور سوځي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه خدایا دا څنګه ژوندون دی جنازې دي او قبرونه خدایا دا څنګه ژوندون دی جنازې دي او قبرونه بې آرامه مو ژوندون دی هر یو خواب مو ډېر ښه ډېر ښه ډېر زنده باد دینا بعد زه د توسې تړي په اوس گلنور خان شاهین صاحب ته بلنه ورکوم چې دا یو سی توسې په مخ خپل سے اشعار پیش کو شاهین صاحب مقصد دا وزور د خالد خلور نږدې पलवान पर नवरा पसंद ډېر
توره په لښکر د دشمن سره جنګونه وکړه په پکه خاوره دې سلام باندې ننګونه وکړه هو پښتونه پاسه پښتونه پاسه موږ پښتونخوا خوږو لمې د چکولی نه شي د ظالمان په پکه خاوره پرېږدولی نه شي موږ پښتونخوا خوږو لمې د چکولی نه شي د ظالمان په پکه خاوره پرېږدولی نه شي هو پښتونه پاسه پښتونه پاسه افغانستان کې کونډه منډه یتیمان چړېږي په پاکستان شیخ شلي بلبلان چړېږي افغانستان کې کونډه منډه یتیمان چړېږي په پاکستان شیخ شلي بلبلان چړېږي هو پښتونه پاسه پښتونه پاسه وزګونه پر یاده حالات نه راغملی نشم د شرم سترګو نه راچاته چیګولی نشم زګونه پر یاده حالات نه راغملی نشم د شرم سترګو نه راچاته چیګولی نشم هو پښتونه پاسه پښتونه پاسه السلام علیکم زه او ته به سره یو کو بد او ښه به سره یو کو زه او ته به سره یو کو بد او ښه به سره یو دې نه بعد د دې محفل صدر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلعي سکریټر ګران ملک شوکات خان ایډوکیټ ته بلنه ورکوم چې دا یروشي او دا پروګرام دا یرغون کو صدرتی مجلس ورا ګران ملک شوکات خان ایډوکیټ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ډېرې درنې او قدرمنې ملګري السلام علیکم ټولې نه مخکې د خپل ځان طرف نه د نوست ملګري طرف نه د ګډ پښتونخوا پارټي طرف نه ګډ پښتون افغان طرف نه د بنګال هغه مبارزین چې د خپلې مېړنۍ ژبې د پورې سرینه قربان کړي وي عقیدت ګلینه وړاندې کوم نن چې کومې خبرې ملګري وکړي یقینا صدارتي مجلس کې مو ته خبرې کولې موقع پرېښې نه ده رئیس صاحب ډېر خوشحاله مجلس وکړو میرا ملګري خو ځینې خبرې مو سوچو رئیس صاحب یوه خبره وکړه چې کم از کم کمیر نه رسو نشي کوئ چې د خپل ځان پې رسه یا د خپل کیر بچو نه رسه چې میر د خپل د پښتې ژبې راشه خپل کیر چې ورزده کړو دا حقیقت ده موږ بچیان په انګلیش میډیم کې سبق وي زه چې کله کله پښتې خو ډېره لرې چې کله اردو شو ته وایي یا 57 یا 58 دې ته وایي چې انګلیش ته وایي 57 58 نه پېژني دا همره ماحول ور بدل کړی ده خو دا مې شرمېږي نه زه یو سینیر وکیل په حیث د مېډالو بیتې د پښتو نه زده کړي دي دا بیا حقیقت ده چې هغه شی مې بیا ډېر زده کړي نه زه کوشش کوم چې بیا ځان په پیاوم دا څه بده خبره نه ده علم د الله پاک پړکای ده علم په الله پاک تمام د امیر انسانونو نش کمزوري پښتې میر مېرنۍ ژبه ده چې میر وکي دا سرپوري مو خپله بله مو چا سره په دا پښتې په ژبه باندې خبرې کولې مو اړیکه بچای ده
اختلاف کیسې وکړي ان شاء الله مې رمي ژبه سره راغی پیدا نه خو ته لګیام کله کله دی پاتر نه په مو ته دا داسې کوي چې ضرورت ونی راهل سے ونی چې چارت په تر نو ما وځ د هجت ته مو یبدا طریقہ زو ځان مو سره په فیسبوک باندې نه په سوته دا سوته ټویټر باندې نه بل نه دا باندې انګریزي لیکله دا ما ته ګور انګریزي می راځه مو سه جوابینا فکره ورلیکله انګریزي شه ویلش کې نارمل شه ځکه ځنه خلک په دا باندې فخر کوي باندې انګریزي زده مې دا ما راځدانو ته خو سمره مې زاده مال جوابینا لکه انګریزي شه کنه ډایرکټ ورته تر مو ته یوه ورته نه لیکل په پښتو څه ورته کړم مو چې څه لیکلو په پښتو څه چې پښتو مو ته بنرسي مو چې کوي به زه درته کوم خو دا ټکه ما کوم مته انګریزي ته اطلاع ورته دې چې پښتو دې نه ته په وجود دې دې پښتو به میږي مالګرا دا یو ویډیو شکل شګه ورته ته حاجی کې کیندې پښتو ته په درې ویډیو شه مو تر لږه نه وته مو دا بار دا سړی کا هیڅ مو نه پتا کوي मी जो ऑनलाइन कोशिश दाते मी लोकल फेसबुक बंदे फर्स्ट का इस्तेमाल मेरा ट्विटर बंदा मिसाल कल कला फर्स्ट से तो जैसे कि इंग्लिश लिखी से उर्दू लिखी अरबी में खोला अरबी से लिखी मी जो कल कला पोस्टिंग आप लोग फर्स्ट से कही सेक्टर वो लेकिन जोन में पे अच्छे अहमियत है बोले बच्चों ने तो